مسلمان به همدا عقیده لري چې زه خدای پاک پیدا کړم، هیڅ هم نه وم او الله هست کړم، وجود یې راکړ، او بیا به رب العالمین مرګ راکوي، او د مرګ نه پس یو لوی جون را روان دی. په هغې جون کې هغه ورځ کې به خدای پاک موږ سره حساب کتاب کوي. که دا عقیده لرو چې وساتله هغه ته مسلمان وایي، او که یو سړي دا عقیده ونه لرله، د دې عقیدې نه انکار وکړه، نو د شریعت په اصطلاح کې هغه ته مسلمان نه وایي، هغه ته بیا کافر وایي. خدای دې د ایمان زندگی نصیب وګرځي. اوس خدای پاک دا انسان د دې خاورې نه ولې پیدا کړ؟ الله پاک خدا انسان خو اشرف المخلوقات دی. که دې انسان خدای پاک ته ځان نږدې کړ، د دې انسان مرتبه د فرشتو نه هم زیاته ده، او که دې انسان د خدای نه ځان لرې کړه، الله قرآن حکیم کې فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، وی بیا دا انسان د دې خرونو او د دې سپو او د دې حیواناتو نه هم بیا بدتر دی. دا اشرف المخلوقات انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ښکلی مزیدار وجود او خشته صورت خدای د انسان پیدا کړی دی. دا ښکلی انسان خدای د خاورې نه ولې پیدا کړ؟ خدای پاک سره خو اوسپنه وه کلک شی دی، هغې نه یې ولې انسان نه جوړو؟ او خدای که ته وایې اوسپنې نه به څنګه جوړوي؟ نو کوم ذات چې آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړه، هغه ذات د اوسپنې هم جوړول کولی شي. چپ شه چې چور به نه کړی ماشومان، چور به نه کړی، ما ته متوجه شي. خدای پاک سره خو لرګي و، لرګي نه خلک څومره ښکلي ښکلي څیزونه جوړوي. خدای پاک د انسان د لرګي نه ولې نه جوړو؟ خدای پاک سره سره زر او سپین زرو قیمتي شی دی، مزیدار ډولې، نو دا انسان یې د سرو زرو سپینو زرو نه ولې نه پیدا کو؟ الله سره و خشته ښکلي ښکلي څیزونه، یا د دریاب د دې پاک اوبو نه خدای انسان ولې نه پیدا کو؟ چې خدای پاک د انسان د خاورې نه پیدا کړه، دا ولې رو؟ بس دا یو ټکي ستاسو مخکې ویم. رونو دې کې د الله دا حکمت دی چې انسان دې ته نظر وکړي چې زه خو د خاورې نه پیدا یم، دې به دا خاوره ځان ته را مخکې کړي، دې ته به وګوري چې دا خاوره خو ډېر کمزورې شی دی، خلک پرې ګرځي قدمونه پرېږدي، خپلې ګندګۍ او ډېرانونه پرې غورځوي، خپل او دسماتې پرې غورځوي، چې خر هم مردار شي او خنزیر هم مردار شي نو خلک یې خاورو کې غورځوي. دا خو ډېر یو کمزوري څیز دی. د ډېر کمزوري څیز نه خدای پاک زه پیدا کړی یم، نو چې یو انسان په اړه کې دا سوچ راولي چې زه خو ډېر عاجز یم او ډېر کمزور یم او د ډېر کمزوري څیز نه پیدا یم، بس دا انسان بیا کامیاب دی. او که یو سړي په ځان کې لویي راوسته چې نه یاره زما په شان لوی سړی بل کم دی، زما په شان ښکلی سړی بل کم دی، زما په شان زیات د طاقت او د مال خاون بل کم دی، نو ټیک د دنیا کې خو تا تکبر او فخر وکړه، لیکن یو ځل به د خدای د ځمکې له ځای بیا به د سره خدای پیشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د چا په زړه کې چې د شړشم د دانې برابر کبر وي، ښه د شړشم نه د اوري دانه وړه ده، خردل په عربی کې د اوري دانې ته وایي. د چا په زړه کې چې د اوري د دانې برابر کبر وي، د شړشم د دانې برابر کبر وي، وی د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده. اگر چې د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل باندې سړی محسوسوي به، که 500 کاله د جنت نه لرې نو ته به خوشبویي محسوسوي، دومره مزیدار د جنت خوشبویي ده. لیکن که په زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر راغی نو بس بیا دغه خوشبویي در باندې حرامه ده. لکه به رونو کبر نه جوړوئ، لکه به د خدای پاک لویي راولئ. الله ذوالجلال قرآن حکیم کې فرمایي وی حدیث قدسی، حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی چې الکبریاء ردائی، وی لویی او کبر خدای وی دا زما صادر او زما جامه ده. کبر خو خدای سره خایږي، کوم ذات چې نه پې بیماری راځي، نه پې ټوخی راځي، نه پې لوږه راځي، نه پې غم راځي، نه پې مرګ راځي، هغه ذات له لویی او کبر پکار دی. مونږ خو که معمولي په غاښ در شي څومره ټوپونه وی، لږ غوندې په خېټه کې در شي یا لږ دستونه پې ولګي نو بیا دسمات خپل ځای له نشي رسولی، معمولی غوندې په سر باندې درد راشي څومره بیا ټوپونه او چغې جوړې کړي څوک په کور کې او په کټ کې نشي راټینګولی. رونو دا انسان بسي او د کبر بسي. یو انسان چې خپل اصل ته سوچ وکړي چې زه پیدا د څه نه یم، د یو ډېر بیکار او کمزوري څیز نه پیدا یم او د په ځان کې عاجزي راوسته، بس دا انسان د کامیابۍ په لاره روان شو. او که کبر او لویي وکړه سوال نه پیدا کېږي چې د عزت لاره ومونې، د کامیابۍ لار به دې نه مونې، ځان کې به بس عاجزي او کبر پیدا کې. یو بزرگ لیکي وي د بیت الله خوا کې ولاړو او یو سړي د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کو. طواف دوران کې ده به خدای ته چغه واله چې لبیک اللهم لبیک
خدای پاک دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوتلي. جنت کې به هم جنتیان چې خدای ورته آواز وکړي او خدای پاک ځان ته بلي، نو جنتي به ورته آواز کوي لبیک یا ربي، ای خدای دغه دې حاضر درته ولاړ. او چې بیت الله لرم خدای پاک مونږ او تاسو بوتلي کې چې دا خدای کور ته ورځي، نو دا سپین څادرونه یې د ځان نه تو کړي او په زوره باندې آواز کوي لبیک اللهم لبیک. یو سړی لګیا دی او دې چغې وایي لبیک خدای زه تا ته حاضر یم. وی دې چغې وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لا لبیک، ستا دا لبیک نه دی قبول، ته ما ته اړو حاضر نه. وی دې همدغسې لګیا دی لبیک اوازونه کوي او د بره نه ورته غیبي آواز کېږي لا لبیک، ستا دا لبیک اړو سر نه قبول نه دی، ستا دا حاضري اړو مونږ په خپل دربار کې اړو قبلو نه. دا سړی حیران شو، یاره دا چې کوم سړی دا بزرګ یې اوري. وی حیران شوم چې دا سړی لبیک وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لا لبیک، دا لبیک دې نه قبلېږي. دی ورنږدې شو، یاره وی دی به کېدی شي د آواز به نه اوري. نو ورنږدې شو وروره وی دا لبیک آواز ته کوې؟ وی او. وی د بره دا آواز چې کېږي دا ته اورې؟ وی او. وی دا د کله نه؟ وی دا خو څو کاله شو چې زه هم دلته کې د لبیک چغه وام او د بره نه مال آواز راځي چې لا لبیک. دا خو څه نننی ورځ خو نه ده، دا خو د څو کالو نه زه لګیم لبیک ویم او د بره نه آواز راځي چې لا لبیک، لا ستا را لبیک نه دی قبول. نو دی وی دا بزرګ وی ما ورته وی چې بیا دا ځان سله کړی، دا منډې سله وی چې اوس هر کله خدای پاک یې درته وی چې دا مونځ دې نه قبلوم، نو بس خدای چې نه قبله نه اړو کوم یې نه. اوس دنیا کې یو سړی چاله ورشي او یو کار کوي هغه ته وروره ستا کار ته د ماجت نشته، وی چې نشته نو په دواړو لاسه سلام سلام علیکم. وی چې هر کله تا ته د بره نه خدای پاک آواز کوي چې لا لبیک لبیک دې نه قبلوم، نو بیا دا څه له چغې وی؟ بس د پاره هم کښېنه نه قبلې، نو کړاو څه لپاره کې؟ او څو کاله شو چې ته لګې او همدغه آواز درته کېږي. دا سړی ورته وایي داسې کار چې زه ډېر ګناهګار یم، ډېر د دنیا ګناهګار، او زه د خدای دې در له د خدای دې کور له راغلی او دلته ورته د لبیک آواز او چغه ورته وم او ما ته خدای پاک آواز راکړي چې نه قبلوم. نو وی داسې چل چې زه خو ګناهګار یم، بل ځای مې ګناه وکړه دلته رالم چې خدای به مې پاک کړي. نو ته راته له دې نه چې ته بل ښځی وښایه چې هلته ورته لاړ شم او لبیک ورته ووایې. یو سړی چې ګناه وکړي جومات ته به راشي، او که بیا زیات وایي چې یاره ما دې خدای پاک کړي، نو بیت الله له به لاړ شي. نو د بیت الله د پاسه دلته کې په مخ د ځمکه بل کم ښځی دی چې سړی دې هلته لاړ شي او د خپل ګناهونو معافي دې غواړي. یو سړی چا غلطي وکړي نو بل چا ته وایي معافي ترې راله غواړه، یاره وی نه دې معاف کوي. نو چې بیا ډېر زیات ناپوره شي نو جرګه ولا کور ته بوځي، نو چې پښتون یو سړی ولا کور له لاړ شي نو بیا معاف کوي. او چې دا سړی کور له چا لاړ شي او دکې نشه نور هم زیاته شي، دکې نه اسلام شته نو پکې پښتو شته. کور له چې سړی درغی او خپل در کې راته ودرېد، نن خو د مسلمان او د پښتون هم دغه در دی که نه، او یاره ما معاف کړه نو پکار دی چې مسلمان یې وبخي، ځان ته بیا لویي مو دروه. نو د خدای در بیت الله دی چې ګناه دې وکړه او د خدای کور له ورغلی چې خدایه تا ویلی دي که څوک درله راشي نو معاف کوی، نو زه تاله راغلی یم ستا دې در ته. نو ما خو ګناه کړې ده او د خدای دې در له دې کور ته راغلی یم او لبیک ورته ویم، نو چې نه قبلې نو ته راته بل ځای وښایه چې هلته وله لاړ شم. یاره وی بل ځای خو نشته، وایي چې ښه نشته، نو زما کار ده لبیک زه به لبیک ورته ویم، او که خدای پاک یې قبلوي قبوله دي کړي او که نه یې قبلوي یو زر ځله دې نه قبلوي. ما خو همدغه یو کور لیدلی هم دلته راغلی یم. وایي د هغې نه پس بیا مې ورته کتل چې ده به وایي لبیک، نو د بره ونه به ورته آواز راته چې لبیک لبیک، دوه ځله به ورته خدای را طرف نه بیا آواز راته. هلکې وروڼو عاجزي پیدا کړه چې بس زه خو کمزوره شم او کبر په خپل ځان کې نه پیدا کوم، همدقسې به ګرځم او دا لبیک آواز به کوم. باقي د خدای کار دی که خدای پاک یې قبلوي او که نه قبلوي. وروڼو بس که ځان کې د عاجزي پیدا کړه یقینا د کامیابۍ لاره ده، او که ځان کې د عاجزي پیدا نه کړه او په ځان کې د کبر او لویي پیدا کړه که نه بلکل بس تباه او بربادې بیا دنیا دې تباه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي انک لن تخرق الارض ولا تمشي فی الارض مرحا، وی په دې ځمکه په کبر ګرځېدل مه کوه چې ځان پسې پنسې راکاږي او مټې به په کبر باندې ګرځې. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله ذوالجلال فرمایي وی که ته ډېره لوی او ډېر کبر مو کې نو سر د اسمان ته نشي رسولی او په دې خپو باندې د خپله ځمکه نشي شلولی. نو څه به وکړي د خدای ډېر لوی مو که سر داسې اوچت که نو د خدای څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. خپې ځان پسې راکاږي او کلاشنکوف دې ډډې ته دوه درې یو غاړې ته اچولي بل دې بلې غاړې ته اچولي او مټې وی، نو څه به وکړي؟ هېڅ هم نشي کولی. ځان له خپل ژوند په خپله لنډتنګ کړه. وروڼو عاجزۍ کې چې څومره کمال دی او څومره فایده ده پکې، زما د قسم یې که دومره عظیم نعمت بغیر د عاجزۍ نه ګورې بل شته دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ بره خدای له ورسېده او د خدای پاک سره بره ملاقات کو د رب العالمین سره او ورنږدې شو نو خلک یو دوست لري نو ځان سره ډالۍ وړي. اوس پیغمبر علیه السلام نه خدای پاک تپوس کوي چې مال راغلی وی یو څه دې راوړل څه ډالۍ دې ځان سره تحفه کې دې څه راوړل. اوس به ته وایې چې یاره خدای له به سړی څه یوسي اوس په پیسو خدای څه کوي یا میوه یو کریټ ته ولې یوړه نو خدای په میوو څه کوي یا مثلا بل څه پیسې دي یوړې بل شي دي یوړه نو خدای پاک په هغې څه کوي دا هر څه خو د خدای دی. وی تا ماله څه تحفه راوړه وی خدایه هغه ډالۍ مې دله راوړې ده چې تا سره اړو شته دی نه داسې څیز مې دله راوړی دی چې تا سره نشته او یقینا چې چاله تحفه وړې هغه شي یو څه چې هغه هغه سره ني. اوس د هغه خپل د املوکو باغ دی او ته مول یو کیلو املوک یوسې نو هغه وایي چې ما سره خپل ډېر دي زه په دې څه وکړم هغه شی به وله وړې چې هله په تحفه او په ډالۍ کې چې هغه هغه سره ني نو خوشحاله به شي پې وایي خدایه داسې شی مې دله راوړی دی چې هغه شی تا سره نشته. وی ښه محبوبه هغه څه شی دی چې ما سره نشته او تا راله راوړی دی. وی التحیات لله والصلوات والطیبات خدای ما د عاجزي راوړې ده زه ډېر زیات عاجز یم خدای په خولې م ستا صفت او ستا ثنا کومه په خپل بدن باندې خدای ستا صفت او ستا ثنا کوم دا خپل سرم خدای تا ته په دې خاورو کې ایږدمه. د نبي علیه السلام د تندي مبارک نه بهترین تندی بل و نه او دا به د خدای دربار کې کم ځای کې ایښوده په دې خاورو باندې دا خپل سر او دا خپل بدن هم خدای تا ته رسپلو د پیزار په دې ځای کې ایږدمه. الطیبات خدای دا خپل مال هم ستا په رضا ستا په لار کې خرچ کومه د خولې عجزي د بدن عجزي د مال عجزي خدای دا درې واړه تا سره نشته او ما دله راوړي دي تلوي او ما دله عجزي راوړې ده نو خدای پاک به څومره خوشحاله شو. وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته ای زما پیغمبره پتا دې زما رحمتونه برکتونه او سلامتیا وي. اوس خدای پاک دا ونه وی چې دا عجزي ما ته نه ده قبوله نه بالکل تا یو بهترینه تحفه راوړې ده. السلام علیک ایها النبی اے پیغمبر زما ټوله سلامتیا دې پتا باندې وي ورحمت الله وبرکاته او زما رحمتونه او برکتونه ټول دې پتا باندې نازل شي. ګوره پیغمبر علیه السلام څومره هوښیار دی بیا نبی علیه السلام څه وایي اوس خدای پاک خو تو تحفه پیغمبر علیه السلام یوړه او خدای پاک د هغې جواب ورکړه په رحمتونو او په برکتونو سره. نبی علیه السلام څه وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اے خدای تا خو په ما باندې رحمت نازل کو خو زه ګورې یوازې ما سره امتم شته ګوره هلته هم سره د امت فکر ګورې شته. اوس مونږ چې ته د پیغمبر علیه السلام خیال ساتلی دی چرته د نبی علیه السلام خیال ساتل څه دي چې په هغه درود شریف ووایې او د پیغمبر علیه السلام طریقه د خپل وجود کې راولې دې باندې مونږ چېرته سوچ کړی چې مونږ داسې کار وکړو چې پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي چېرته هم نه. حالانکې د پیغمبر علیه السلام نه د مرګ په وخت کې هم ګورې امت هېر نه دی د معراج په وخت کې هم ته امت هېر نه دی. اوس دلته علما لیکي علینا دا معنا ده چې په مونږ دی د خدای سلامتۍ وعلى عباد الله الصالحین او د خدای په نیکانو بندگانو دی د خدای سلامتۍ نو دا علینا مونږه د دې مونږه نه څوک مراد دی زه عباد الله الصالحین نه خو نیکان مراد شو صحابه شو تابعین شو علما شو نیکان خلق لیکن د دې علینا نه څه مراد دی. نو علما جواب کوي محدثین حضرات وی د دې علینا کې ځان سره پیغمبر علیه السلام ګناهګار یو ځای کړل چې ما باندې خو خامخا سلام بلېږي اوس دا ګناهګار والا ګورې خدای پرې نه دی. السلام علینا اے خدای ما باندې او زما په ګناهګار امت باندې ستا سلامتیا وي وعلى عباد الله الصالحین او خدای چې ستا کوم نیکان بندگان دي نو په هغې خپله سلامتیا نازله کړې. دا د نبي علیه السلام وینا به هر صورتونو د خدای دربار ته پیغمبر علیه السلام څه شی ځان سره یوړه عاجزي یې ځان سره یوړله. که ته عاجزي ځان سره قبر ته یوسې او ځان عاجزه کې او کمزوره کې یقینا ستا نه کامیاب انسان بل نشته او که ځان کې د لویي او کبر راوسته بس دا بیا د تبع نښه ده. زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حضرت ابو سعید رحمت الله علیه. دا ابو سعید صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی او دا د یو ډېر لوی بزرګ نوسی دی د مشر خواجه صاحب چې کوم تېر شوی دی د هغې خواجه صاحب نوسی دی. دی چونکې د دې پیرانو او د علماو د نیکانو دا صاحبزادګان چې وي دا نیکان خلک اولاد چې وي نو دا ډېر داسې نیازبین لوی شوي وي د چاړو پروا نه ساتي. دی یو ځل په لاره باندې روان دی
قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات کې دا واقع لیکلی وی په لاره باندې دی اوس روان دی نو چېرته یو ښځه ده او هغې یو شکری ډکه کړې ده دا ښځه د عام دا ډیران میران چې کور نه راوباسي او بار یې غورځوي هغې یو شکری د ګندګۍ او د ډیران ډکه کړې ده او په لاره باندې روانه ده دا حضرت ابو سعید خواجه ابو سعید رحمت الله علیه دې دغې وخت کې لا هلک دی نوجوان دی پروې نشته د یو لوی پیر زوی دی نوسې دی هېڅ پروا نه ساتي هغې ښځې چې هغه شکری پورته کړې ده او په لاره باندې روانه ده نو هغې هغه شکری غورځولې ده چې غورځولې ده نو د دې خواجه صاحب د دې نوسي ابو سعید صاحب خوا کې هغه ګندګي ټوله پرېوتې ده د جامو له هم څه دارې مارې څاڅکي ماسکي ورغلي دي او لږ یو پوټې وجود یې هم پلیت شوی دی نو ده ورته غوسه شروع کړې ده هغه ښځې ته ورته یې ویل شرمېږم نه چې ته دا شکری غورځې نو زما په جامو دې راوغورځوله ما له دې وجود پلیت که زما جامې دې پلیتې کړې شرمېږم نه تا له حیام نه درځي هغه ښځه ورته څه وایي هغه ډیران والا ښځه چې ډیران یې غورځو وی ته ما ته وایې چې ته نه شرمېږې وی ته نه شرمېږې چې تا د خپل پلار نیکه میراث خلکو ته پرېښوده د پلار نیکه میراث د خلکو یوړو ته دغسې ګرځې شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه خو به هغه کور و چې لوی لوی علما او نیکان خلک به راتلل او دلته کې به ستا د پلار او د نیکه نه درسونه او سبقونه اخېستل او نن دې هغه کور ډاګه پروت دی تاله حیا پکار ده دا رونه حقیقت دی زمونږ د وطن هم د لوی لوی علماو کورونه چې دي هغه نن د علم نه بلکل خالي پاتې شو د لویو لویو بزرګانو او پیرانو کورونه هغه د علم او د تقوا د بزرګۍ نه بلکل خالي پاتې شو وی ته ما ته وایې چې حیا نه کوې زما خو همدغه ډیران سره کار دی زه یې جارو کوم او هغه ګندګي په اشکری کې واچوم او بار یې راوباسم او بار یې وغورځوم دا خو زما خپل کار دی که څوک رانه ځان ساتي ودې ساتي که نه که چې څوک ځان نه ساتي نو پلیتېږي به ګنده کېږي به ته به رانه ځان ساتې او شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه کور ته خو به د دنیا خلک راتلل او دلته کې به یې طریقې اخېستې او سبقونه به یې اخېستل او ذکرونه به او اذکار به او حدیث به او درسونه به او هغه کور ډاګه پروت دی نن څوک راځي نه بس دی ابو سعید دی خو نوجوان دی کشر دی بچی دی کور ته لاړ مور ته یې وی مورې یو تپوس ته نه کوم یاره وی نن خو ما ته یوې ښځې یوې وین د ډېر بې پیغور راکړ وی د څه خبرې وی ما له دا پیغور راکړه چې تا له حیا نه پکار چې ته د خپل پلار نیکه هغه میراث حاصل کړې وی زما د پلار نیکه څه میراث دی مور ورته وی بچې ستا د پلار نیکه میراث دا علم دی او دا طریقت دی او تصوف دی او دا ذکر او اذکار دی دا میراث دی وی دا به زه له چا نه حاصل کړم وی ستا د پلار خو ډېر زیات مریدان دي خو په ټولو کې کامل مرید چې دی هغه خواجه نظام الدین صاحب دی بلخي یو خواجه نظام الدین اولیاء بیل دی او خواجه نظام الدین بلخي دا د بلخ د علاقې یو ډېر بې بزرګ تېر شوی دی وی دا نن سبا ستا د پلار یو ډېر لوی عظیم مرید دی او ډېر نیک سړی دی نو که ته د خپل پلار نیکه میراث حاصلول غواړې نو خواجه نظام الدین بلخي له لاړ شه ده وی دا خو ډېره اسانه خبره ده زه مورې لاړم ورپسې اوس نوجوان دی هلک دی د پلار نیکه میراث حاصلو دې څنګه لاړ خواجه نظام الدین بلخي له هغه ته چا الوې چې د هندوستان د خواجه صاحب خواجه باقی بالله صاحب د هغه زوی نوسې راغلی دی بس هغه فورا اخو د هغه استازو د هغه پیرو فورا پاسېده مریدانو ته وی اله شابه قافله کې زما د پیر صاحب نوسې را روان دی او یقینا د خپل استاز د زوی یا د خپل استاز د نوسي یا د خپل استاز د بچو به ډېر لوی قدر کوي د خپل جومات د امام د اولاد به هم قدر کوي مونږ دارالعلوم حقانیه کې کوړي کې سبق دی مولانا انظر شاه صاحب راغلی انظر شاه صاحب د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زوی دی هغه تقریر کو وی زما د پلار کټ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی او ډېر لوی علامه ډېر لوی عالم وی زما د پلار کټ په کوټه کې پروت دی نو شریعت طریقه دا چې سړی د شپې سملي نو سنتو مطابق دی سملي او د سنتو مطابق ملاسته دا چې سر به دې خوا کې ته تاسو سویل وایه که کم طرف وته شمال ته او خپې به دې جنوب ته کې نو په دې ښي طرف به پرېوځي چې دا مخې قبلې ته راشي لکه دا چې مړی څنګه ښخه وی نو زما د پلار د کټ خپې دې خوا مشرق ته وی نور خاته ته وی او سر یې نور پرېواته ته نو ما د مور نه تپوس وکړو چې مورې زما د پلار دا کټ ولې د شریعت نه خلاف پروت دی خپې یې نور خاته ته دي او سر یې قبلې ته دی د شریعت برابر سنت لاسته خدا ده چې خپې یې دې خوا شي او سر دې طرف ته چې او پخې طرف سم دی نو قبلې ته به یې مخ راشي وی مور مې راته وویل چې بچې ما چې ستا پلار له کټ سمو نو لومبۍ مو ته دقسې کټ سم کړ چې خپې به یې داسې شي وی چې دې راغلې ما ته چې ما د کټ دا خپې دې بل طرف ته کړه وی ما ورته چې صاحب دا ولې دا خو د سنتو نه خلاف جوړېږي وی ما ته وی چې نه خیر د سنتو نه خلاف که جوړېږي خیر د څه واجب نه دي خامخا
خو دې طرف ته خپې ځکه نه کوم چې زما د استاذ کور دې طرف ته دی، دې خوا زما د استاذ کور دی. نو زمونږ بزرګانو به د استاذ کور ته د کټ خپې نه کولې. نن سبا تاسو د خپلو استادانو اولاد او بچي په کنځلو ورته نه ستړی کېږئ. د عالم د اولاد او د هغې د بچو به ډېر لوی قدر کوي. په دې خیال چې دا ماته د دین ښووللی دی. نو په هر صورت خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه چې کله خبر شو چې زما د استاد او زما د پیر نوسې راغلی دی، نو فورا پاسې مریدان یې ځان سره پاس ویل وی اله قافله کې زما د استاد نوسې را روان دی او د بلخ د علاقې وزیران او بادشاه هم ورسره پاسېدل. ولې ځکه او حالانکې دا نوسې بالغ دی خو لکه دغه نه دی، څه ډېر لوی سړی او داسې د ډېر عمر سړی هم نه دی. بادشاه هم شو، خو نیکان خلک وزیران هم شو، د سلطنت خلک هم شو. قافلې له مخې له ورغلل، چې ورغلل څنګه قافله راله، نو دا شاه ابو سعید صاحب رحمت الله علیه نوجوان دی، اوس په خپل اس باندې سور دی. تپوس یې وکړه وی ابو سعید پکې کم یو دی؟ وی دا هلک دی. نو خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه ورغی او د هغه د اس واګې یې ونیولې. هغه په اس باندې سور دی او د اس واګې یې ونیولې. هغه خواجه نظام الدین رحمت الله علیه په زړه کې سوچ وکړه چې یاره د دې سړي په دې وجود کې او په دې دماغو کې کبر او لویي پرته ده، ځکه چې هغې وینځې ورباندې ډېران وروغورځوه، ده کې دونه لویه نشه راله. د دې علاج وله پکار چې کم قابل ډاکټر یې که نه ابه درنه تپوس وکړي څه بیمار یې، نو که ته وایې چې زما خېټه خوږېږي نو سرخوږي دارو به نه درکوي، ابه د خېټې درد دارو درکوي. او که ته ورته وایې چې سر مې خوږېږي نو به د سرخوږي دارو درکوي او بیا د دستونو دارو درله نه درکوي. نو خواجه نظام الدین اولیاء ګوره د صوفیه دا مشران چې دي که نه د دې مقصد دا چې د خلکو اصلاح وکړي. یو سړي ته وګورې چې ده کې څه کمې ده چې هغه کمې وله پوره کړي. د پیر دا مقصد نه دی چې ګنې یاره خلک به بس دا پیسې به راوړو، شکرانې به راوړو، چرګان او چیري به راوړو او بدې به حلالې او درز دروز به جوړ کړي. نه، د پیر مقصد دا دی چې دی د خپلو مریدانو او د عوامو اصلاح وکړي، دین ورته وښایي، په دین باندې ور برابر کړي. ځکه ورته مرشد وایي. مرشد عربي لفظ ارشاد د دې مصدر دی. ارشاد بل ته نیغه لار ښودل، دی په شریعت په ور برابرې. د مرشد دا مقصد دی د پیر. ورته وایي ښه بچې دی له راغلې؟ وی او نو دا خو به ډېر ګران کار دی دا میراث اخیستل، دا خو په اسان نه کېږي. وی صاحب هر څنګه ګران کار چې دی ما مې د خپلې مور نه اجازت غوښتی دی، بلکل ما ته حکم کوه. وی ښه داسې وکړه چې کېنو چې د ما دا څومره میلمانه راځي د هغوی سپلی برابروه، بیزار کې کېنه، سپلی چې دوی وباسي ورته یې برابروه، دا ستا ډیوټي شوه. وی ډېره ښه ده. لګیا او سپلی به یې برابرولې، مریدان به تلل راتلل، به دې به هم دقه ځای کې ډیوټۍ ته ناست و سپلی یې برابرولې. یا خو یې دونه وله عزت وکړه چې دا اس واګې وله نیولي دي. اوس یا چې هغه میراث حاصلول غواړي او بزرګي ځان کې پیدا کول غواړي، وی اوس دا بزرګي په دې نه پیدا کېږي، ګدی نه دې پاسه بس مېلمستیا دې ختمه شوه. د لنګر ډوډۍ به خوري، مریدانو سره به یو ځای ناسته پاسته کې، دغه پیزار به خلکو ته سمې، غریب ناست او پیزار سمې. چې څه موده تېره شوه، یو وینځې ته یې ویې داسې کار وکړه چې یو ښکره یې ډکه کړه، ځمکه جارو که او ګندګي پکې را یو ځای کړه او ښکره یې ډکه کړه او وشره د ابوسعید دې خوا کې وغورځوه. ګورو چې د ده بیماري لر شوې ده او که نه ده لر شوې، خو د پاسه پې دویم درېیم چت کې ودرېږه نو د پاسه پې را وغورځوه. وینځې ښکرې اوچته کړه او د بره نه یې پې را وغورځوله. چې را ویې غورځولو ده داسې بره وکتل، نو دې ورته څه وایي؟ یاره ارمان وایي مسافر یې منو بلخ کې یم، هندستان کې به نه وي چې په دې سر کې مې د لوبس کلی وي. ښه ګوره غوسه والا ورله، مسافر یم څه درته ویې نه، تا ایله بله ښکرۍ په ما را غورځولې ده. هغې غږ ونه کړ. راغې خواجه نظام الدین صاحب له، وی څه یې درته ووایي؟ وی صاحب خو ډېر سخت غوسه شو، خره چې لاندې نو مګني شاید چې را باندې غزار هم لا کړی. وی راته وی که د هندستان کې دا لوبه کړې مازغه به مې در نیستی وو، ښه ستا کپره کې به مې اوبه څکلې وې. وی ښه معلومېږي دا چې بیماري نور هم زیاته شوې ده، علاج یې لا پوره نه دی شوی. را ویې غوښت وی دې خوا راشه. وی څه ډیوټي دی وه؟ وی صاحب خلکو ته مې سپلی برابرولې. وی سپلی دې م خلکو ته برابرولې، خو دا مهرباني وکړه چې د اودسماتې لوټې وړې وړې کوه، تا دې نه پس دا ډیوټي ولګېدله. لوټې چې خلک راوړي هغه به وړې وړې کې، او چې څوک اودس ماتوي نو هغه له به لاس کې یوه لوټه ورکوي. وی ښه صاحب ډیوټي د هغې نه هم سخته شوه، دماغونه وله کبر او نشه وباسي. پرې چې اودس ماتي سره تعلق پیدا کړم چې دا بین پې لګي چې دا نشه تې وځي. لګیا دې صاحب اوس لوټې وړې وړې کوي، او کم بابا چې راځي د هغه لوټې دا جتې بابا اودس ماتی او ها دا لوټه واله، بل بابا راځي اودس ماتی ورېږه بابا دا لوټه لږه غټه چې دله یې وړه کړم دا لوټه واله. غریب لګیا دی څو میاشتې دغه خدمت هم وکړ، چې دغه خدمت یې ورله وکړم. ځان سره یو ځل په ښکار روان کړی و، نو چې دې ښکار له ته شیخ نظام الدین رحمت الله علیه، نو ده ته یې وې د پیر دې زوی ته ابو سعید ته، وی ته به دا چل وکړې چې د ما د اس دا واګې به نیسې، زما اس چې منډه وي ته به مو سره منډه وې.
نو اثر څوک منډې والی شي اثر منډې تر ډېسان کار خو نه دی دی په اس باندې سور دی او چې اس منډه کي د واګې کلکې نیمه دی را پریوځي یو څو سانټۍ پې ووړي او ته بیا اس ودرې وی راشه که نه منډه نه شي والی شا به ونیسه دا واګې نو بیا پې واګې ونیولې نو بیا منډې منډې نو چې اس پې تېر شي نو دې غریب بیا اس یې نیولي د باندې بیا یو څو سانټۍ ووړي د شپې د خپل پیر خواجه صاحب مشر خواجه صاحب په خوب کې ولیده ورته وی ګوره وی تاله چې ما دا ولایت درکو نو دومره سختي مې سره کړې وه چې د ما د یونیورسټي سره ته دومره سختي کې دومره زیاتې تا سره ما کړې چې ته د ما د یونیورسټي سره دومره زیاتې کې خیر دې میراث ولا ورکړه خو لږه یو پوټۍ ګزاره ورسره وکړه نو چې سار را پاسېده ورته وی زه بچې نور کار کې را سره منډې مه وه خو خپله ډیوټي دې برابر کوه هغه لوټې وړې وړې کوه او لنګر کې اعلان وکړو وی اوسه پورې به د تازه ډوډۍ خوړه وی اوس د درېیمې څلورمې ورځې ډوډۍ وله ورکوئ بلکل اوچه ډوډۍ چې دی په اوبو کې نرمۍ او هغې سره خپله ګزاره کوي چې څه موده تېره شوه نو بیا وینځې ته وایي ځکه نه ورشه یو شکرۍ ډکه کړه او د پاسه یې پرې ور وغورځوه وینځې بیا د ګندګۍ شکرۍ ډکه کړه او ورغې د پاسه یې پرې ور وغورځوله چې ګندګي پرې د پاس سینګ ور وغورځوله ده ورته داسې بره وکتل یاره وی دا ګندګي زما نه ډېره زیاته ښه ده وی نور پې لګېدلی دی وی بین خو نه کوي که نه او زما په خېټه چې کومه ګندګي پرته ده وی چې دا زما د وجود نه وځي نو ډېر څښا بین کوي ما نه دا ګندګي ښه ده او وینځه راله خواجه صاحب ته وایي خواجه نظام الدین بلخي ته ورته وی څه چل دی وکړه وی هغه باندې خو چې ما کله ګندګي ور وغورځوله نو وی ما ته یې وایي چې دا ګندګي زما نه ډېره ښه ده دا خو نور او هوا والې ده اوچه شوې ده او زما په ګېډه کې چې کومه ګندګي پرته ده نو هغه د دې نه څښا بوی کوي وی ښه اوس ورته اواز کې نور یې وسته وی باس اوس تا د خپل نیکه میراث په لاس کې واغېسته اوس ته کامیاب یې اوسه پورې دې په دې سر کې نشه پرته وه هغه د صاحبزادګۍ هغه چې د پیرو د زویوالۍ هغه نشه دې په دې سر کې پرته وه اوس در نه هغه نشه ووتله بس اوس ته کامیاب دا حقیقت دی روم که یو سړي دا سوچ وکړو چېرې زه پیدا د څه نه زما حقیقت څه دی نو بس ده کې یقین وکړه که دومره کبر او لویي پیدا شي لیکن دا مونږ خلکو سره چې د یو 5 روپۍ شوي وي لږ دولت ورسره شوي یو بنګلګۍ چېته شوي د یو موټرګي ورسره وي صاحب په ځان باندې نه پوهېږي انسان خو ورته بلکل د سړي زوی نه ښکاري په لاره کې یو سړی چې ته مسافر رواني یا یو سړی مسلمان په جومات کې مونځ کوي پروا پې نه ساتي وي داسې چې دی په خپل کبر او په خپل دولت باندې چې دی کوم غرور کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان دی د مکې مکرمې په زندګۍ کې او د پیغمبر علیه السلام به دا طریقه وه چې هر چاته به د دین دعوت ورکوم د ټولنبۍ زمانه وه په لاره باندې روان دی چې کم سړی لار کې مخې له ورځي نو دا آواز ورته کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق دا کلمه وایه چې لا اله الا الله د کلمې معنا څه ده چې د عبادت لایق بغیر د خدای نه بل څوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی وی دا کلمه وایه تفلحوا کامیاب بش خوا کې ورپسې ابو جهل روان دی ابو جهل به د ځمکې نه خاورې راغشتې او د پیغمبر علیه السلام په دې سر مبارک به یې غورځولې د کبر نه او دا آواز به یې کو یا ایها الناس لا یغرنکم هذا الرجل عن دینکم پام کوئ ګورې دا سړی د خپل دین نه ګورې وانړئ دا هغه کې هغه کبر او لویي نو کله چې خدای پاک د بدر غزا جوړه کړه مجاهدین بدر له لاړل نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راوي دی د حدیث بخاري کې دا حدیث شته وی زه ولاړم وی یو طرف ته رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی او بل طرف ته هم رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی وی صفونه تیار کړل پیغمبر علیه السلام وی ما چې د دواړو ماشومانو ته وکتل وی په زړه کې مې یو بوټی لږ هیبت پیدا و چې خدایه په جنګ کې خو سړی په ملګري باندې ډاړي او دا خو زه د 2 ماشومانو منځ کې ګیر شو وی دی کې د یو ماشوم په ما نوکاره ولګوله وی چې ما ورته وکتل نو ما ته اشاره وکړه وی سر مې ورښکته کړه چې بچې څه وی وی ما ته وی چې کاکاجي ابو جهل پیژنې وی ما ورته وی چې بچې ته پې څه کوې دا ماشوم د انصارو چې دا ابو جهل خو د مکې مکرمې او دا ماشوم د مدینې منورې و ابو جهل یې چېرته نیولی دی وی یاره ما اورېدلي دي چې زموږ د پیغمبر پسې ډېرې ستغې سپورې وی ارمان که ما له خدای په ګوتو راکړه چې دا توره پې وګورم خو ما ته وی چې بابا ګورې کاکاجي ګورې دا بل رور مې سره خوا کې ولاړ دی چې دې خبر نه کې وی بس اړه مې لږ ډاډ شو وی دې وخت کې هغه بل ماشوم را باندې داسې نوکاره ولګوله وی ما ته داسې اشاره وکړه سر مې ورښکته کړه وی ما ته کاکاجي ابو جهل پېژنې وی ما چې ته پې څه کوې یاره وی زموږ پیغمبر علیه السلام پسې ډېرې ستغې سپورې وی او ارمان که په ګوتو راغې دا خپله توره به پې ګورم وی چې د هغه خبره مې واورېده وی اړه مې نور هم ډاډ شو وی دی کې ابو جهل بار ته راووت چې راووت دا صفونه د خپل لښکر برابرول
وی ما ورته اشاره وکړه چې بچې هغه مخامخ صفونه چې نیغی که نه دا خبیث د ابوجهل دی. وی دواړو پې ور شغله کړه. وی چې دواړه ورغلل په تورې پې غزارونه وکړل، ابوجهل یې لاندې راوغورځو. بیا دې منډې وی لګیا دي جهاد کوي. چې کله جهاد ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. صحابه ته وی یاره تاسو لږ معلومات وکړئ چې هغه ابوجهل خبیث څه شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی مې چې صاحب زه دله خبر راوړم. وی لاړم قیدي هغه مړي مې اړول راوړل او یا کافران مردار شوي. وی دې کې مې د ابوجهل لاش پیدا کړ. وی لږه لږه سا پکې وه خو له قیدو خو نو لاس پرې نه شوې راقولې خو لږه لږه معمولي سا پکې وه. وی ورنږدې شوم. وی زه ماشوم وم او د ابوجهل ما نه په ماشوموالي یو څپې اړیستې وه. وی مې چې راشه د دې بابا نه خو دا خپل بدل وسواله. وی ور اوچت شوم او په دې سینه مې ور یو څو ټوپونه ووال. وی ما ته وی چې ته څوک یې؟ د پلان کې زویه. وی کنځل یې راته وکړل، د مور کنځل یې راته وکړل. وی ما ورته چې ته ډېرې مه کوه، زه عبدالله ابن مسعود یم، هغه کس یم چې هغه پلان کې ځای کې دې څپېړه را کړې وه. ګوره د دې قبر ته اوس ګوره که نه. وی ما ته وی چې ښه دومره غټه سینه به د بل چا چې ته لیدي لکه زما دا سینه چې ده، ګوره دې قبر ته اوس وګوم. وی ما ورته وی چې سینه مې نه پرېږده او سر ده نه پرې کوم او پیغمبر علیه السلام لیوړم. وی ما ته وی چې ښه نو سر را نه پرې کې نو دې سینې سره یې نږدې پرې کړه چې دا اوږد سټ مې لږ اوږد دي د نورو مړو نه، ځکه نورو خلکو نه هم سرونه پرې کې او زما نه به هم پرې کې چې زما سر په نورو سرونو کې ناست دي نو د سردار سر به ښکاري. دی دویم قبر شو. وی ما ورته چې بلکل دا ارمان دله پوره کوم، سر به دنه اوږد پرې کړم، خو دا تپوس دنه کوم چې د پیغمبر علیه السلام متعلق د څه خیال دی. اوس خاصې مرې کنه سا ده نه خېږي، څه خیال دی؟ وی ما ته په جواب کې وی چې کم وخت کې د پیغمبر علیه السلام نوم یې واغېسته او وی په لات او په عزا او په منات په خپلو بوتانو یې راته قسمه مه خوړه چې ما دې په دې خپلو خدایانو قسم یې چې پیغمبر علیه السلام کم وخت د نبوت دعوه وکړه او هغه وخت مې څومره بغض و ورسره او زما څومره بدي شو، نن مې هم هغه بدي شي. دی بیا الکبر وکړه. وی بس سر مې ترې پرې کړه په هغه ځای کې او پیغمبر علیه السلام له مې راوړه چې هذا رأس عدو الله ابي جهل. ای د خدای پیغمبره دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الحمدلله. تاسو هم ټول وایئ الحمدلله. د خدای ثنا او د خدای حمد یې پې ادا کړي. ګوره ابوجهل دقې مقام ته خدای پاک ورسو، کافر د دنیا نه لاړ او جهنم یې ځای شو. دا ولې رونو کبر و پکې او مقابل کې حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، دا فقیران صحابه کرام بې وطنه رنګونه او شکلونه یې تورو او غریبانان مسافر فقیرانو، لیکن چې هغوی کې کبر نو عاجزي پکې وه نو خدای پاک هغوی له څومره لوی لوی مقامات ورکړل. لویه خبره دا ده چې په ځان کې به عاجزي پیدا کړي او په ځان کې به کبر او لویي نه پیدا کړي او هر وخت به خدای پاک د سر به سجود دی چې خدای پاکه زما دا سر تا پیدا کړی دی، زما دا وجود تا پیدا کړی دی او خدای چې ته ما سره څه کوې نو ما سره کولی شي. زه هر څیز کې تا ته محتاج یم. دا جون وروڼو موږ له چا راکړی دی؟ جواب لږ راکړې رانه الله. دا مال چا درکړی دی؟ د عزت چا درکړی دی؟ دا رزق څوک درکوي؟ دا مرګ څوک درکوي؟ بیماري څوک راولي؟ او د بیمارۍ نه وروسته جوړونکی څوک دی؟ نو چې هر کله دومره لوی ذات او لوی قادر مطلق خدای شته او زه ډېر کمزور یم، هر څیز کې الله ته محتاج یم، نو بیا د خدای پاک د سر ولې ښکته نه کړم؟ اوس الله ذوالجلال څه فرمایي؟ حدیث قدسي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو ځل ووایي چې الله، یو ځل یو سړی اواز وکړي الله، تاسو هم اواز وکړئ الله، یو ځل یو سړی اواز وکړي الله، نو خدای پاک درې ځله وایي ولې بنده ولې بنده ولې بنده. درې ځله ته رب العالمین اواز کوي ولې بنده سوی ولې بنده سوی ولې بنده سوی. دومره خدای پاک د انسان په دې عاجزۍ او په دې اواز باندې خوشحالېږي او چې کبر دی وکړه د خدای په دربار کې او لویي دې په ځان کې پیدا کړه، یقین وکړه دنیا کې خو به ته لویي وکړې لیکن خدای له به یو ځل ورځې او که به نه ورځې د هغه لویه به د نه خدای پاک انتقام اخلي. وروڼو نو ځان کې به عاجزي پیدا کړئ. منها خلقناکم وفیها نعیدکم. دویمه خبره څه ده؟ اوس عاجزي په څه پیدا کېږي؟ خدای ته به ځان نږدې کړئ. د خدای عبادت به وکړي، مونځ به وکړي، نیک عمل به کړي، دا د عاجزۍ نښه ده. که ته دا خپل مونځ او اودس کې او دا سر دی خدای پاک ته په دې ځمکه لګې، دا د عاجزۍ لویه نښه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، وی که ښځه وي او که نارینه وي او که سړی وي
او د نیک عمل وکړو. د عمل نیک څه شی دی؟ د خدای په دربار کې عاجزي ده. د خدای په دربار کې عاجزي وکړو، نیک عمل یې وکړو. نو الله فرمایي فلنحینه حیاتا طیبه، دنیا کې به م ول ښکلی ژوند ورکم، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او قیامت کې به ول د خپل عمل په وجه باندې ډېر ښکلی او ډېر مزیدار اجر او ثواب ورکم. دا د ښه عمل د خدای په دربار کې چې د لمونځ کې دا د عاجزۍ نښه ده. که ته مال د خدای په حکم ورکړې، الله وایي مال ورکه، دا هم د عاجزۍ نښه ده. که تا ځان کې لویي پیدا کړه، څوک 2 روپۍ هم چاله نه ورکوي. که ته روژه نیسې د سهار نه تر دا ماښامه پورې اوبه دې په ځان بندې کړي دي، په ځان باندې ډوډۍ دې بنده کړې ده، په ځان دې خواهشات بند کړي دي، خو د خدای نه یېرېږي. پړه کې دې د خدای یېره ده. نورونو پړه کې به د خدای یېره پیدا کړې، او د خدای د یېرې سره سره په دې زړه کې به یو مضبوطه توبه م راولې چې سړي پړه کې یېره راشي، دې به خامخا په ګناه ستومانه کېږي. کم سړی چې د خدای نه یېرېږي په ګناه به ستومانه، او کم سړی چې د خدای نه یېرېږي پړه کې یېره نه د هغه د ګناه ستومانتیا نه. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. و عمر فاروق رضی الله عنه په لاره باندې روان دی. د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې خو اسلامي نظام ښه پوره سخت او په معمولي خبره باندې به ښه کلکه مضبوطه سزا ورکوله. لکه د خدای یاره پرته وه، په لاره باندې روان دی. یو سړی د یو یهودي د کوره راووت، یو مسلمان، او هغې مسلمان سره په لاس کې د شرابو بوتل دی. د سړي چې څنګه بوتل راوویسته، عمر فاروق رضی الله عنه چې ورته وکتل، نه خو پې پوه شو چې شراب یې راوویستل. سړی هم پوه شو چې را باندې عمر فاروق هم پوه شوی دی. نو هغه د شرابو بوتل راواخېست او څادر کې تاو، او څادر یې زر په دې ترخ کې ونیو چې یا خدایه وړه کې اوس وایي چې خدایه که بل څوک را باندې پېښ شوی نو بیا هم څه توبه موبه معافي به مې ترې غوښتې، نو اوس عمر فاروق سره څه کوې؟ خدای دې رحم وکړي، امیرالمؤمنین په خپله ولیدم. عمر فاروق رضی الله عنه ورګړندې چې ورګړندې سړی یې کلک کړ، ورورې کم ځای نه راووتی، څه دې کول دلته؟ وایي چې لږ کار نو. وایي دا ترخ کې دې څه دي؟ بس غریب پړه چېدو شو. وایي صاحب دا څادر دی که نه؟ وایي څادر کې څه دي؟ وایي جي بوتل دی پکې. وایي بوتل کې څه دي؟ وایي پی دي پکې. ګوره دروغجن سړي له خو چلونه هم ډېر ور دي که په معمولي خبره موږ څومره دروغ وایو. حالانکې دروغجن دا د خدای دشمن دی او د خدای لعنت پرې ورېږي. خدای مې دروغ ونه وساتي. وایي دې کې بوتل دی، بوتل کې څه دي؟ وایي پی دي پکې. نو پی بوتل خلک ګلاس کې نیسي او که خلک یې په څادر کې منډي. وایي چې ګرم دي که نه؟ ګوره زه دا شیطان داسې چلونه ورته ښیي. وایي دا ګرم دي، دا پی بوتل ګرم دی ځکه مې څادر کې ومنډه او ترخ کې وي تراو بس. اوس غریب څادر رو دغه کوي، هلته لاسونه یې م رپېږي چې دې کې خو شراب دي په بوتل کې. او ما خو چې دا پی دي اوس پسې کېږي لاسونه یې رپي. خو چې بوتل یې سینګو ته یوړل ډش شو چې بوتل دې لاندې پرېوت، چې پرېوت سینګ بوتل مات شو او صاحب بړاسونه ته خېږي او پی ته روان شو. بوتلونه پی بېږي او بړاس ته خېږي. عمر فاروق رضی الله عنه چې ورته وکتل پی دي پکې، لاس ته یې کلک ونیوه. وایي سړي یې داسې کړه چې دا معاف خو معاف یې، بس معاف یې اوس اسم درته نه وایم، رښتیا راته وایه. ما خو چې ته ولیدې د دې سړي د یهودي د کور نه راووتې، نو تا سره شرابو بوتل و، پکې لږ دی نه شراب ښکارېدل، دا خو د پیو بوتل دی او بړاس د خېجي ګرم دی، دا ولې؟ وایي صاحب معاف یم. وایي بلکل دلته مې شراب واغېستل، خو چې ته مې ولیدم پړه کې مې ډېره لویه یاره راغله. وایي ما وایي چې یا خدایه پرده را باندې واچېده، نن نه پس مې توبه ده که د شرابو کار مې وکړ، اوس مې معاف کا، بیا به شرابو له ګوتې م نه وروړم. دا د هغه توبې برکت دی صاحب. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي، مولانا روم صاحب لیکي، ورته وایي یاره دا خواړو څه لویه خبره نه ده چې خدای پاک شراب په پیو بدل، ځکه شراب هم بېدونکي شی دی، سیال شی دی، او پی هم سیال بېدونکي شی دی. دا خو بعیده خبره نه ده، لیکن د تعجب خبره دا ده چې دا شراب خو یخ او پی ګرم دي، نو ستا په دې ترخ کې دا پی دا ګرم چا کړی؟ دارونو د هغې توبې برکت دی. خدای پاک ته د زړه د حضور نه توبه وباسه چې خدای پاکه که ما هر څومره ګناهونه کړي، نو خدایه ستا نه زیات بخونکې بل څوک نشته. دا حقیقت دی. د بیت الله خوا کې ولاړو د میزاب رحمت لاندې په حتویم کې یوې ښځې توبه ایسته او هغه الفاظ مې ډېر زیات خوښ شو، او د هغې نه پس نن هم زه په دعا کې هغه الفاظ ویم. یو ښځه وه د انډونیشیا، مشره ښځه وه، او د بیت الله خوا کې ولاړه وه. خدای پاک تا ثبوت لیکي د میزاب رحمت لاندې، او هغې به کله دا یو مخ د بیت الله په دې ګټو پورې مګو، او کله به دا بل مخ د بیت الله په دې ګټو پورې مګو، او جړلې. نو هلته کې سړی په نمبر ولاړي چې یو کس دې خوښ نو بیا بل ور مخکې شي. زه ولاړم، نو هغې ښځې هغه انډونیشیا والا عربۍ کې یو لفظ وي، یو ټکې وي، او جړلې وی اللهم بدل سیئاتی حسنات، اے خدایا زما ګناهونه په نیکو باندې بدل کې. دا دعا کوله. یاره ما وی ډېره زیاته هوښیاره ښځه، اللهم بدل سیئاتی حسنات،
خدای زما ګناهونه په نیکو باندې بدل کې. دا بهترین سوال دی، دې نه ښه سوال بل نشته. یعنې اقرار دې وکړو چې خدای زه ډېر ګناهګار یم. نن نه پس زم په دعا کې دا دعا مې شامل کړې ده چې خدای ډېر ګناهګار یم. نو خدای ګناهونه خو مې بخې، خو دا ګناهونه راله په نیکو باندې بدل کا. نو موږ خلکو چې د خدای نه سوال کوو توبه وباسو، نو د دولت نه بغیر زموږ بل ټکي په خوله کې نه. خدای چې پیسه راکړي، دولت راکړي، کارخانه راکړي، پټې راکړي، بس دغه زموږ سوال دی. لږ آخرت ته پاره هم سوال وکړي. زه په دې باندې اکتفا وکړم. خدای پاک چې د دې دا ماشومه چې کومه وفات ده د هغې دغه عام په عوض کې دې خدای وله نورې خوشحالۍ ورکړي، او د دې دا چې کوم پروګرامونه جوړوي خدای پاک چې دې رور له او د دې ټولو رشته دارانو له د دې خوشحالۍ په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي.